سورة الاخلاص د ډېر د فضیلت او د لوی شان والا سورت دی او علماء کرامو تقریبا د دې 20 نمونه لیکلي د دې سورت او دا ډېروالی د نومونو په دې دلالت کوي چې دا سورت ډېر لوی فضیلت والا سورت دی او ډېر لوی شان والا سورت دی. په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هم د دې سورت ډېر زیات فضایل راغلي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي وی لقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځل مخامخ شوم، ملاقات مې ورسره وشو. نو فقال لي بیا ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی یا عقبه بن عامر، ای عقبه ابن عامره، الا اعلمك صورا ما انزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهن. عقبه ابن عامره، زه تا ته یو څو سورتونه نه ښیم چې هغه شان سورتونه نه په تورات کې نازل شوي دي، نه په انجیل کې نازل شوي دي او نه په زبور کې او نه په قرآن کې د هغې په شان نور سورتونه نه دي نازل شوي. دومره فضیلت والا سورتونه دي. او بیا راته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی لا یأتین علیک لیلة، عقبه ابن عامره، په تا د هیڅ یو شپه نه راځي الا قرأتهن فیها، مګر دغه سورتونه پکې تلوله. او هغه سورتونه کوم دي؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی فما اتت علی لیلة الا قرأتهن فیها، وی ما من یو شپه نه درغلی مګر دا سورتونه پکې ما لوستلي دي. د دې نه پس ما من هیڅ یو شپه داسې نه درغلی مګر دا سورتونه پکې ما لوستلي دي. او حق لی، زما دپاره دا لایقم ده، دا زما دپاره حقم ده الا ادعهن، چې زه دا سورتونه پرې نه دم. ولی وقد امرني بهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دې باندې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی، نو زه به وی ولې پرېږدم. نو دا دومره بهترین سورتونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې په شان سورتونه چېرته قرآن کې یا په انجیل یا په تورات یا زبور کې نور په شان د دې باندې نه دي نازل شوي. یو دویم حدیث کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی و، هغه د مسجد قبا امامت به کاوه، امام د مسجد قبا. نو چې کله به مونځ کاوه نو په رکات کې به بل صورت وه، ورپسې به صورت اخلاص وه. په هر رکات کې به دا طریقه وه، د صورت فاتحې نه وروسته به یو صورت وه او بیا به پسې صورت اخلاص وه. نو چا نبي صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې زموږ دا امام دا طریقه ده چې کله مونځ کوي نو په هر رکعت کې صورت اخلاص لولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی راوغوښتو، وی ته ولې داسې کار کوې؟ نبي صلی الله علیه وسلم ته دې سړي وویل یا رسول الله، زما د دې صورت سره مینه ده. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل حبک ایاها ادخلک الجنه، ستا مینې د دې صورت سره ته جنتي کړلې، یعنی ستا چې د دې صورت اخلاص سره کومه مینه ده د دې وجې نه ته الله رب العالمین جنتي کړلې، دې جنت ته داخل کړلې. یو بل حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته وی تاسو راجمع شئ. نو صحابه راجمع شولو او بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زه تاسو ته 3 حصه د قرآن لولم. نبی صلی الله علیه وسلم صرف صورت اخلاص ولوستو او بیا ایسته کور ته ننوت. صحابو خپل منځ کې خبرې شروع کړلې چې مونږ ته نبي صلی الله علیه وسلم ویلو چې 3 حصه د قرآن تلاوت برته کومه، او یو صورت اخلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستو بیا ننوت چې دا ولې. په دې کې واپس نبی صلی الله علیه وسلم راووتو او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل ای صحابو، تاسو سره ما وعده کړې وه چې 3 حصه د قرآن برته لولم، خو صورت اخلاص چې دی دا د 3 حصې د قرآن سره برابر دی. یعنی یو ځل چې صورت اخلاص څوک ولولي دا داسې ده لکه 10 سپارې تلاوت یې چې کړی، او 3 ځلې چې څوک ولولي لکه پوره قرآن یې چې ختم کړی. یو بل روایت کې داسې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا آوى الى فراشه، نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله خپلې بشترې لتو نو دا صورت اخلاص به د اخرنو 2 صورتونو سره لوستو. ماښام به چې وده کېدو نبی صلی الله علیه وسلم نو صورت اخلاص او د اخرني 2 صورتونه دا به لوستل. او ومسح ما استطاع من جسده، او بیا به په ځان باندې چوښل، ځان باندې به لاسو کې به داسې چوښ وکړو او هغه لاس به په ځان باندې مسح کول، ځان به پرې مږو. یو بل روایت کې راځي، اگر که هغه روایت په سند په اعتبار سره لږ ضعیف هم دی، معاذ ابن انس الجهني رضی الله تعالی عنه فرمایي
وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قرأ سورة الاخلاص څوک چې سورة الاخلاص ولولي 10 مرات لس کرتې نو بنى الله له قصرا فی الجنه د دې سړي دپاره به الله رب العالمین یو بنګله تیاره کړي په جنت کې په لس ځل لوستلو سره په جنت کې محل تیاریږي قصر د جنت او بنګله د جنت تیاریږي په لس ځل لوستلو د صورت اخلاص باندې نو ډېر زیات فضیلت والا صورت دی سهار او ماښام هم لوستل پکار دي دارنګې هر ټیم کې چې انسان سره فارغ وخي د دې صورت لوستل لازمي دي ځکه د لسو سپارو تلاوت اجر لري لس سپارې تلاوت څوک چېرته رسي په اسانه کولی شي نه ورته څوک وسګاړي او نه یې څوک کولی شي او نه ورسره چا داسې مینه شته دی چې دومره ډېر تلاوت کوي په هر ټیم کې نو درې ځلې چې څوک لولي لکه مکمل قرآن چې